الحمدلله د الله شکر ادا کوم په دې وخت کې چې د وزارت معدن او پټرولیم کومه رهبري جوړه شوې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله د حکم مطابق زموږ دا امید دی چې الله تعالی به دا خزانې د افغانانو په درد دوا کړي ځکه دغه وړتیا پکې شته چې یو اخلاص او صداقت او بل کار اهل کار ته سپارل یعنی دلته چې کومه رهبري واقع ده تاسو په دې پوهېږئ چې رهبري یوازې مدیریت کوي باقی نور کارونه مسلکی ځوانان کوي مسلکی انجینران کوي مسلکی پوهان کوي او هغو ته کار حواله دی الله دې وکړي چې زموږ د ملت دغه ارمانونه په دې معادنو باندې پوره شي والحمدلله تاسو وینئ د پام وړ کارونه روان دي چې په هغې کې موږ او تاسو د ډېرې خوشحالۍ امید چې ورته کوو هغه د ټاپي پروژه ده که د الله خوښه وه امید دی چې زموږ ملت له دغه ناحیې نه د ډېرې هوساینې حقدار وګرځي ځکه چې تر اوسه موږ د انرژۍ په برخه کې ډېر تکلیفونه ګالل او ډېرې پروژې به هم د انرژۍ له وجې پاتې کېدې اوس به دغه بانه ختمه شي انشاءالله العزیز منګه چې د هر څه پروسس کوو د کومو معدنیاتو پروسس کوو انرژي به راته وي د کانونو پټرولیم وزارت خپل اساسي وظایفو ته په کتو سره د کانونو په سکتور په تنظیم او مدیریت کار کړی چې عمدتاً د سیستمونو په جوړولو اداري اصلاحاتو شفافیت پانګونې جلب نویو کانونو سروې او د قراردادونو مدیریت برخو څخه عبارت دي چې جزئیات یې په لاندې ډول دي اول د نویو کانونو کشف او سروې د هیواد په کچه د نویو کانونو د پیژندنې په موخه د دې وزارت سروې ټیمونه په 28 ولایتونو کې د بیلابیلو منرالونو 640 کاني ظواهر او کاني ساحې سروې کړي چې د یادو سروېګانو څخه په استفادې جیولوجیکي معلومات چمتو شوي ترڅو یادې ساحې داوطلبۍ ته وسپارل شي چې فعالېدو سره به زرګونو کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته شي او د اسلامي امارت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي با منظور ثبت و نگهداشت معلومات جیولوژیکی معدن کشور وزارت معدن و پترولیم نقشه‌های جیولوژیکی با مقیاس 2000 5000 10000 25000 و 50000 قبلی را که توسط تیم‌های مختلط متخصصین روسی و افغان در دوره‌های گذشته ترسیم گردیده بود و جزء از سرمایه ملی محسوب می‌شد رادیو فرانس و دیجیتال سازی نموده است با منظور تشخیص کیفیت و تعیین قیمت اصلی مواد معدنی کشور نمونه‌های مختلف معدنی توسط لابراتوارهای مرکزی وزارت تجزیه و تحلیل دقیق لابراتوارهای آنها صورت گرفته است همچنان به تعداد 104 تن سرمایه‌گذاران داخلی سرمایه‌گذاران خارجی و صدها تن مراجعین و سرمایه‌گذاران داخلی از موزیم جیولوژی وزارت جهت اخذ معلومات و مشاهده انواع مختلف نمونه‌های منابع معدنی کشور بازدید نموده است د کوچني مقیاس قانون او قراردادونه کوچني مقیاس قانون هغه ته وایي چې مساحت د 1 کیلومتر مربع څخه کم وي او په تیر کال کې د قانون او پټرولیم وزارت په دغه برخه کې د بیلابیلو منرالونو اتیا قراردادونه لاسلیک کړي دي چې په مجموعي ډول باندې د وس لپاره د کوچني مقیاس 100 فعال قراردادونه لرو او په دغه قراردادونو کې د 8 تر 10 میلیارډ افغانیو پورې پانګونې ته زمینه برابره شوې او همداراز د کوچني مقیاس ټول قانونه یوازې خپلو کورنیو پانګوالو ته په قرارداد ورکول شوي چې په لسګونو زره هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر کړي د کاني موادو پروسس اجازهنامې لکه څرنګه چې د کاني موادو پروسس د افغانستان په داخل کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابروي نو د اهمیت ته په کتو سره د قانون پټرولیم وزارت د کاني موادو پروسس د تشویق په موخه اړین سهولتونه رامنځته کړي او توانیدل چې 250 شرکتونو ته د پروسس اجازهنامې صادر کړي چې مختلف منرالونه لکه کرومایټ، تالک، ګاچ، مرمر، خاورین جغل، شګه او جغل او نور منرالونه شامل دي. د قراردادونو تمدید، تعلیق او لغوه کول. تاسو پوهیږئ چې کله قراردادونه یا قانون یو خاص شرایطو په اساس باندې ورکول کیږي د شرکتونو نه تعهدات اخیستل کیږي کو خدای نه خواسته کوم شرکت د خپل تعهداتو څخه سرغړونه کوي د قانون او پټرولیم وزارت مکلف دی چې دغه قراردادونه تعلیق کړي یا لغوه کړي او په دغه برخه کې هم قانون او پټرولیم وزارت د کوچني مقیاس 10 قراردادونه لغوه کړي او همداراز د یو قرارداد فعالیتونه تعلیق یا ځنډولې دي
د حرفوي کان کیندنې مدیریت، د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو کان کیندنې چې په زرګونه خلک په دې برخه کې په غیر رسمي ډول په کار بوخت ول. اوس مهال قانون او پټرولیم وزارت د یادو ډبرو قانوني استخراج او طی مراحلو په موخه طرز العمل چمتو کړی چې له مخې د ځینو قیمتي ډبرو نرخونه د موظفې کمیټې لخوا تعیین او د اسلامي امارت رویالټي ترې اخیستل کیږي. زمرود ولایت پنجشیر زمرود ولایت پنجشیر که پربهاترین سرمایه ملی کشور محسوب می شود و قبل از حاکمیت امارت اسلامی سالها سال زمرود پنجشیر از طرف زورمندان به شکل غیر قانونی استخراج و قاچاق شدند. پس از حاکمیت امارت اسلامی جلو استخراج غیر قانونی و قاچاق کاملا گرفته شده. از طرف تیم‌های سروی وزارت معدن و پترولیم ساحات مختلف زمرود پنجشیر سروی گردید که تا هنوز حدوداً 700 معادن در نقاط مختلف پنجشیر سروی و تثبیت شده و از آن جمله به 575 معدن جواز حرفوی توزیع شده که زمینه کاری را برای 15,000 تن از هموطنان ما فراهم کرده است. نگفتن امانت که زمرودهای استخراج شده از طریق داوطلبی‌های آزاد و شفاف در مقام ولایت پنجشیر به فروش می رسد که تا کنون در جریان 25 داوطلبی حدوداً 78,000 قراط زمرود به ارزش حدوداً 5.5 میلیون دلار امریکایی به فروش رسیده است که سهم امارت اسلامی در آن فقط 10% است و باقی 90% آن سهم معدنکاران هستند. د لوی مقیاس قانون او قراردادونه. لوی مقیاس هغه قانون دي چې مساحت د 1 کیلومتر مربع څخه زیات وي. په دغه برخه کې قانون او پټرولیم وزارت تیر کال تقریبا 13 پروژې لاسلیک کړي دي چې نمونه په لاندې ډول دي: د هرات ولایت د غوریان اوسپنې پروژې 4 بلاکونه، د تخار ولایت سمتي ساحې سرو زرو پروژه، د غور ولایت د سرب جستو پروژې 3 بلاکونه، د پروان ولایت جبل سراج سیمنټو پروژه، د کابل ولایت د جګدلک یاقوت پروژه، د هرات ولایت د زندجان د سیمنټو پروژه، د هرات ولایت کروخ ولسوالۍ په مسجد چوبي سیمه کې د ډبرو سکرو پروژه، د بغلان ولایت د قرازغان د سرو زرو پروژه، د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ د اوسپنې پروژه، د پروان ولایت کوه صافي تاتره سیمې کرومایټو پروژې 3 بلاکونه، د هرات ولایت د باریتو پروژه، د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ د مالګې پروژه، د ننګرهار ولایت کامي ولسوالۍ د ګرداب سیمې د نفرایټو پروژه. د یادونې وړ ده چې په یادو پروژو کې د اوس لپاره زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې چې د کارونو پرمختګ سره به لا زیات کاري فرصتونه برابر شي. همداراز به د داخلي عوایدو زیاتېدو ترڅنګ د هیواد صنعتي کېدو او په ځان بساینې برخه کې مرسته وکړي. هیله ده نه وي چې وزارت په دوامداره توګه د یادو قراردادونو څخه نظارت، تفتیش او د تطبیق په اړه لازم اقدامات ترسره کوي. د کار لاندې پروژې. د لوی مقیاس هغه پروژې چې تقریبا نهایی شوي دي او قرارداد ته آماده دي: د غور ولایت د سرب جستو پروژې 4 بلاک، د غور ولایت تولک ولسوالۍ د کشکامین او کلور ساحو ډبرو سکرو پروژه، د بدخشان ولایت د لاجوردو پروژه، د پنجشیر ولایت د نقرهخانۍ اوسپنې پروژه، د بدخشان ولایت د ویکادور سرو زرو پروژه، د بدخشان ولایت د چلکان خار سرو زرو پروژه، د قندهار ولایت پولیمیتال پروژه، د لوګر ولایت التمور سیمنټو پروژه، د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ ګاومست سیمې سرب پروژه، د جوزجان ولایت یتیمتاق سیمنټو پروژه، د کندوز ولایت قلیزال ولسوالۍ د سرو زرو پروژه، د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ سیوکو سیمې د پولیمیتال پروژه. د راتلونکي لپاره پلان شوی پروژې: د قانون او پټرولیم وزارت په غور او بادغیس ولایتونو کې د ډبرو سکرو په میدان وردګ، هرات، پروان، بامیان او کاپیسا ولایتونو کې د مرمرو او په ننګرهار ولایت کې د تالکو پروژو په اړه د جیولوژیکي معلوماتو کڅوړو ترتیبولو باندې کار پیل کړی چې تر نهایی کېدو وروسته به د داوطلبۍ په موخه اعلان ته وسپارل شي. د مالګې سکتور مدیریت. د فاریاب ولایت د اندخوی مالګې قرارداد. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د نور منرالونو سره سره د مالګې په برخه کې هم پراخ کارونه لري، هم رسوبي مالګه هم معدني مالګه. خو متاسفانه د دې سره چې موږ د مالګې نهایت ډیر ذخایر لرو، بیا به هم زموږ د اړتیا وړ مالګه له هیواد نه بهر واردېدله. خوشبختانه په دې وروستیو کې د اقتصادي کمیسیون په فیصلې په اساس باندې تصمیم داسې ونیول شو چې باید وارداتي مالګه کاملا بند شي او قانون او پټرولیم وزارت د هیواد کې چې کوم د مالګې قانون دي هغه
قراردادونه وکړي ترڅو په داخل کوردننه اړتیا پوره شي. نو په دغه برخه کې په فاریاب ولایت کې موږ د رسوبي مالګې یو لوی معدن لرو، د اندخوی د مالګې معدن چې تقریبا 14 کیلومتر مربع مساحت لري. قانون او پټرولیم وزارت دغه اعلان ته وسپارو، مختلف شرکتونه راغله. بالاخره د ابو سعید شرکت سره په ډیرو ښو شرایطو او ښو تعهداتو باندې دغه کان قرارداد هغه د 15 کلونو دپاره وشو. نوموړی شرکت بلته 40 میلیونه ډالر پانګونه کوي او معیاري استخراج به کوي. د دې سره د پروسس لپاره به معیاري او کارخانه جوړي. انشاءالله هیلهمند یو چې یوازې دغه یو کان هم زموږ د هیواد هغه د مالګې په برخه کې اړتیا پوره کړی شي. راټول شوي عواید قانون او پټرولیم وزارت په 1402 کال کې مجموعاً 10 میلیارده 409 میلیونه 909 او 588 افغانۍ عواید راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د 1403 کال په لومړۍ 15 میاشتو کې تقریبا 4.4 میلیونه افغانۍ عواید دا راټول شوي. د راتلونکي کال لپاره پلانونه قانون او سروي او د پانګونې لپاره د نویو پروژو چمتو کول، داوطلبۍ ته د نویو کوچنیو او لوی مقیاس قانون سپارل او د کورنیو او بهرنیو پانګوالو هڅول، د قانون او سکتور د قانوني چوکاټ اړوند سندونو طرح او تصویب کول، د هیواد په داخل کې د کاني موادو پروسس تشویق او تسهیل، د منرالي او هایدروکاربوني مهمو اقتصادي پروژو اړوند هڅې جاري ساتل، د روڼتیا او الکترونیکي حکومتولۍ په موخه د سیستمونو په پراختیا باندې کار کول.